دفاع وزارت وایي لاسو ولایتونو کې پیل شویو عملیاتو 152 وسلوال وژلي او د هرات والي وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو تېره شپه پر کرخ ولسوالۍ او سلما بند باندې د طالبانو حمله په شا تنبولې ده. لیدونکو ستړي مشئ پام وکړئ دوه ډېرو مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دفاع وزارت د ویان په وادمان په وینا په دې عملیاتو کې چې پرون د جمعې په ورځ وشول 152 وسلوال ووژل او له 500 زیات نورې ټپیان دي. امان د دې عملیاتو پر مهال د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړ. د عملیاتو کې د هرات ولایت کرخ ولسوالۍ د طالبانو له ادارې څخه آزاده شوه. اوس د ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. په عین حال کې د هرات والي د کرخ ولسوالۍ له نیولو وروسته په یو پیغام کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې دولتي ځواکونه به د هرات په نورو نیول شویو سیمو کې به هم طالبانو پسې ورشي. او د هرات والي وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو تېره شپه پر کرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله په شا تنبولې ده. عبدالصبور قانع نن رسنیو ته وویل د بادغیس لخوا د طالبانو په پلان حمله کې د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې. د نښتو په پایله کې د دریو سرګروپانو په ګډون 90 وسلوال طالبان مړه یا ټپیان دي. 2 هموي، 2 رینجر او 25 موټرسایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون سهار له وسلوالو طالبانو د کرخ ولسوالۍ د مرکز د نیولو خبره ورکړې وه. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تنبولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتو دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه باند پراخه حمله پلان کړې وه، خو د دولتي ځواکونو په کمین کې 2 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو له مالتیا مننه، ښې چارې.